یا الله نو چې په څه دی خوشحالېږي خدایه نو خوشحاله کړي ربه. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه دي جی؟ خیر دې لاکي او وی په کالج چوک د سمه لار پاتې را یاره سیبا لږه لار پاتې ده نږدې دی. یاره زه که درته وایم چې پاخه 2 میله سیبا ها سیده به سیبا دی. ته باندې مخولي راغلی څه کې یاره نو بس وکړو را خشاک دی نو لږې یو د بیلۍ بیلم نشو پوره کوي نو را خشاک کوم سیبا او کار څه کې جی څه کار کې یاره کار خو مې مخکې کوو خو سیبا اوس بس چا لګولی وم پر یونیورسټۍ کې او نو هغې نه بس وکړو بس سیبا خو بس الله هم دې بیمارۍ نه اوس کار مار نه کې نو والله چې نو سیبا نو نشم بس کنه نو ولې نشي څه نه بیا هم بهرحال لکه داسې چې د وس مطابق یې که نه کله څوک هغه کوي لکه داسې نو کوم ورسره کار چې څه کوی شم لکه ګوډ موډي یا څه نور څه دغه وي نو صاحبه چې کم کار کوی شم کوم یې اوس ته خشاک وړی جی صاحب جی اوس راوتم که نه زه هم د دې ځای نږدې ما اوس راوتم دغه ځای کې را دغه کسوي وي دا خوره ده په دې روډ دې څوک را پیدا کړل ما ته وي دلته یې ولیدل چې دا خوره پیدا نه کړم هسې مې ذهن له دا خبره راغله دا سره مې ګاډۍ ولیده که نه بلکل ورته دننه کوم دا کم دی ده صاحبه دې مخامخ ټاون کې بلکل جي نو په 100 روپۍ به وله درنه کې نه یاره صاحبه یې چې څه یې خوښه یو ماشینه بیا له لګي در نه نه یاره صاحبه یې الله مالک دومره به څه راکړي چې کله نو تقریبا یې څه وایي چې کله راشه اوس راشه که نه ولې ستا ډېر ضرورت دی پیسو ته ستا پیسو ته ډېر ضرورت دی یاره نو ویلې درته نه شم الله ګواه که نه یاره خو څه ته درته اوس هسې تالاشي مالاشي وښیم هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه خو دې سړي ته ووایې صاحبه وایي ستا څوم نمبر بنګله او وایي زه سړی د بېلچم ما سره زه شته راته خبره کوم 100 روپۍ به ورسره خبره وکړم 800 به تاله درکړم 200 به دا ماشي صاحبه خبره ته کوم الله دې ما فی سبیل الله در بخلي 300 ستا شوې یاره ای صاحبه ښکلی 400 ستا شوې او که مې سره اخوا دې خو او کار مې ورته صحیح ونه کړه نو جي د هغه دې هم قسم وچه چې جي الټه را باندې هغه وچلوئ او 400 صاحبه ښکلی ځوانې الله دې نصیب کا حرامزی شي خبره کوم چې زه هم دا 15000 درکړم نو بیا دا دې څومره دا دې کتاب یس یا الله خدای جنت فردوس یا الله نو چې په څه دی خوشحالېږي خدایه نو خوشحاله کړي ربه په دې به د څه نه څه کار وکړي اوه صاحبه بلکل په دې به څه کوې یاره په دې نه دی اوس به وی څه وی په دې به اوس کور والا خبروم نه او اوړه پې ورته راوړم او صحیح خبره ته کوم خو غوښه نه راوړم لکه سبزي مبزي هر څه راوړم غوښه ولې نه راوړئ یاره صاحبه راواچو یو بله خبره ته کوم جي دا 500 روپۍ د نور هم شي غوښه هم پکې یوسه یاره صاحبه نو چې زه کمې پورې ژوندی یم که نه نو زه به صاحبه دواګانې درته کوم الله پاک تېره باندې خپل رحم وکړي امین امین دا نننی مزدور او کور والا مې نه دي الله ګواه لکه مونځ او دس هم کوي او تسبیح اړې او داس والو او ورته یم چې کمې پورې مړه نه یي وی به چې خدای پاکه دا مونږ سره چې چا ښه کړي نو یا الله او یا نبي چېرته یې خفه مه کړي او اخره خاتمې ګلې ګلزار کړي امین هغه کور والا چې کوم ستا کور کې ده هغه زمان بیبی ده که نه هغې د بوی یو بچی دی راغلو وایي چې دا یو نور به سپیشل زما طرف به بیبي ته ورسوي دا یو نور پکې د بیبي شو لاړم درنه الله پاپا یا الله ته ګلې ګلزار کړي خدای دار مصیبت نه دی الله الله الله